والسلام فرمای د جهنم کې به څلور جهنميان داسې چې د هغوی نه به نور جهنميان فنا غواړي. څلور جهنميان داسې دي چې د هغې نه به نور جهنميان فنا غواړي او هغې ته به خیرې که الله تباه و برباد که زمونږ دا شته مصیبت لږ د چې ستاسو د وجې نه په مصیبت کې دوی به د حمیم او د جهیم په منځ کې د ګرمو اوبو او د هغې شغلې وهونکي اور په منځ کې به منډې وي او چغې وروړي به وي. یو په هغې کې هغه انسان دی چې ځان د پاسه به د اور صندوق بار کړی وي، د اور صندوق او په زنځیرانو کې به تړلی شوی وي، زنځیرانو کې به تړلی وي او د اور صندوق به پې پروت وي او په هغې زنځیرانو او دغې صندوق سره به منډې تړلې وي، چغې وروړي به وي. یو هغه انسان دی. دویم هغه انسان دی چې په خپل ځان پسې به کلمې راکاږي او منډې تړلې به وي په جهنم کې او د هغې نه به یوه ډېره ناکاره بدبویي ځي. دریم هغه انسان دی چې د هغه د خولې نه به وینې او زوي او نوونه بهیږي. او څلورم هغه انسان دی د خپل بدن نه به غوښې راشوکوي او په خپله خوري او چغې به وي. خو دومره فریاد او دومره شور به دوی کوي چې نور جهنميان به دوی ته خیرې کوي. دا جهنميان به د یو بل نه تپوس کوي چې دا څوک دي، زموږ شته مصیبت لږ دی چې دوی نور مصیبت کې کړي وو. دا جهنميان به راټول شي او د دوی نه به تپوس وکړي. د اولني نه به راشي او د هغه نه به تپوس وکړي چې ستا څه ګناه ده چې ته هغې باندې ته داسې کړېږې، تا څه چل کوه. دی به ورته ووایي د هغه انسان چې د ځان د پاسه د اور صندوق اغستی دی او په زنځیرانو کې تړلی شوی دی. دی به ورته ووایي چې زه هغه بدبخته انسان یم، زه د دنیا نه په داسې حالت کې راغلی یم چې په ما باندې د خلکو حقونه وو. د چا نه مې قرض اغستی نه مې دی ورکړی، د چا مې پوله والې ده، د چا مې پټۍ لاندې کړی، د چا مې کور لاندې کړی دی، بس پردي حقونه مې والي دي. نو دغه مې حالت دی اوس نو. دا هغه انسان دی. دویم هغه انسان دی بل له به لاړ شي په ځان پسې چې کلمې راکاږي چې الله دې تا تباه کړي، ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لرې، تا له څه چل دی، دا ولې تا دا کلمې راښکل شي او بدبوی در نه ځي. هغه به وایي زه هغه محروم او بدبخته انسان وم چې په دنیا کې ما ځان د بولو نه بچ کړ، د بولو نه ما ځان نه بچ کو، په بدن باندې مې چې په کم ځای ولګېده پروا مې نه وه. دا ولې؟ ځکه کم انسان چې په بدن باندې بول لګي خو هغه به مونځ نه کوي که نه. منځګزاره انسان خپل بدن د بولو نه بچ ساتي، محفوظ ساتي. نو د ده په بدن باندې به واړه بول به د پروا نه وه ځکه مونځ او دس د ده ونه نو. نو دا به هغه انسان چې په جهنم کې په خپل ځان پسې کلمې راکاږي. دریم هغه انسان چې د خولې نه وینې او زوي نوونه بهیږي، دا جهنميان به په هغه پسې لاړ شي چې ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لرې، موږ دې په عذاب کې کړي یو، دومره چغې او روړې او سورې وایي او د خولې نه دې وینې او زوي بهیږي. دا ولې؟ هغه به وایي زه هغه بدبخته انسان یم، هغه بدبخته انسان چې په دنیا کې به ما چرته غلط کار ولیدو نو په هغې سره به ما خوند اغستو، په هغې سره به ما خوند اغستو. وروڼو دلته کې یو ضمناً یو خبره درته بله کوم، ګوره دې خبره باندې یاد وساتئ. یو ګناه کول دی، یو د ګناه نه خوند اغستل دی. دا دواړه ډېره سخته ګناه ده. یو انسان په ګناه کې مبتلا دی او بل ترې نه خوند اخلي. مثال په طور زه به ته یو مثال داسې ذکر کړم، د موبایلو کې یا په ټیویانو ویسیارونو کې فلمونه دي، ګانې دي یا نور فحش څیزونه دي. یو خو هغه خلک دی چې دغه ګناه کوي، دویم قسم هغه خلک دی چې هغه ګوري او خوند ترې نه اخلي، دغه ګانې اوري، دغه فلمونه ګوري، د دې نه خوند اخلي. نو دا به هغه انسان چې د ګناه نه به یې خوند اغستو. دی به وایي زه بدبخته انسان یم چې ما د ګناه کار ولید نو ما به ترې نه خوند اغستو، لکه څنګه چې نعوذ بالله انسان د زنا نه خوند اخلي. دا جهنميان به په دې څلورم تن پسې لاړ شي او ده ته به ووایي چې ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لرې، مونږ دې په تکلیف کې کړي یو، مونږ باندې د جهنم خپل عذاب هم دی او ستا عذاب هم دی،
ستا هم په تکلیف کې یو. دا څه چل دی ولې د خپل بدن غوښې راشوکی خولې ته اچوئ په ځان باندې لګیا هم د ځان نه غوښې راشوکی هم ورته چغې وایي دا ولې دی به وایي زه هغه بدبخته انسان یم هغه بدبخته انسان یم چې ما به په شا د خلکو غیبت کو چغلي به ما کوله. دا دوه ګناهونه په ما کې موجود وو. دوه ګناهونه کان یأکل لحوم الناس بالغیبة ویمشي بالنمیمة. یو دا چې ما به د خلکو غیبت کو او دویم دا چې ما به چغلي کوله. ځکه اوس لګیا م او د خپل بدن غوښې خورم. رونو دا څلور ګناهونه دي څلور ګناهونه. الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته فنا راکړي ورنه جهنمیان به د دې جهنمي نه فنا غواړي د دې جهنمي نه به جهنمیان فنا غواړي. نو چغلي ګوره دا د غیبت نه لویه ګناه ده لویه ګناه. په دې سره کورونه ورانېږي. چغلي څه شی دی؟ چغلي دا شی دی ګوره عام طور پر دا چغلي په کور کې زیاته وي په کور کې زیاته وي. خاوند دی ښځه ده خواښې ده انګور ده د دې په منځ کې چغلي خواښې به راشي زوی ته به چغلي وکړي ستا ښځه دې داسې ده داسې ده داسې ده خبرې به ورته وکړي نو کله ناکله خواښې راځي هغه چغلي کوي خپل زوی ته د انګور په سر باندې. کله انګور راشي زوی خپل خاوند ته وایي انګور راشي خاوند ته چغلي کوي ستا مور راته داسې وي ستا مور راته دا وي داسې بد راته ګوري داسې بد راته ګوري پلار دې دا چل کوي. کله د انګور د طرفه چغلي وي کله د پلار د طرفه چغلي وي. یاد وساتئ ښکلې سم دمکورې صرف څلور تنه پکې خواښې سخرې ښځی او خاوني څلور تنه دي خو د چغلۍ د وجې نه د څلورو تنو کور به څه وي جهنم وي چې کله پکې چغلي کېږي. څلورو تنو کور دی خو چې چغلي ده پکې دغه کور جهنم دی جهنم. چې خواښې رالګي د انګور په سر باندې زوی ته چغلي کوي او لمسې کوي. انګور رالګي خپل خاوند ته د هغه په مور په سر باندې لمسې کوي چغلي کوي ورته. دا کور کې به آرام نه وي آرام نه وي په دې کې به څه وي دا به د جهنم په شانتې وي. او که چغلي پکې نه وي نو دغه کور بیا جنت دی دا جنت دی. چغلي دې کې ډېر زیات لوی فسادات دي ځکه او کله بار نه وي کله دا چغلي په کور کې وي کله د بار نه وي. د بار خلک چغلي کوي د دوو دوستانو په منځ کې مرګتیای نو یو د بل خلاف ډکوي او بل د بل خلاف ډکوي. کله دغه چغلي د رونو په منځ کې کېږي هلکه رور دې دا کار کوي رور دې دا کار کوي رور دې دا کار کوي بل رور د هغه خلاف تیاروي. د دې نه یا ځان وساتئ الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي. ما درته وي دومره غټ ګناه دی دومره غټ ګناه چې ګورې جهنمیان بیا د دغې جهنمي نه به پناهي غواړي. دومره غټ ګناه دی دومره لوی ګناه دی. هغه واقع ده یو مختصر واقع بیانوم. دا چغلي ولې په شریعت کې دومره حرامه ده د دې فسادات ډېر زیات دي فسادات. یو سړی غلامې خرڅاو په بازار کې نو چې غلامې خرڅاو نو صرف یو چغه به یې کوله وی په دې غلام کې هېڅ غیب نشته دی سوا د یو غیب نه. یو سړی غلام ولید او ریټ ته یې وکتو وی ارزان دی یاره تپوس به دې وکړم چې دا غیب پکې کم دی وی څه غیب دی پکې وی هېڅ غیب پکې نشته خو غیب پکې دا دی چې چغلي پکې موجود ده. هغه وی دې پکې چغلي کوم زه چغلي څه کوم زه خو کار لا اخلم مال به زمینداره کوي د کور بار کارونه به کوي شنه واښه به کوي زه د چغلۍ سره څه کوم او په ریټ کې ښه دی. غلام یې واغست کور ته یې راوستو سموده غلام ټیک ټاک و بالکل خپل کار یې کو برابر خو انسان کې چې کم خوی نه هغوی خوی نه بدلیږي. اخر دا چې خپل خوی ښکاره کو چغلي شروع کړه د ښځې له راغې د خپلې مالکې لره مالکې له راغې تا ته پته ده وی نه که نه ولې وی خاوند خو د بلې ښځې سره ځان له رابطه جوړه کړې ده ته د څه نه خبره یې خو زما مالک وي زه در باندې خفه کېدم هغه خو در باندې درنګ ګړی له بله ښځه کوي د هغې سره ځان له رابطه ده او لارې ورسره ده. ښځې وي دا دې راته څه وي ښه او وي دا خبره مې تا ته وکړه خو چاته وایې ما وی دا به څه کېږي. غلام ورته وي علاج یې درته ښیم که نه وي داسې کار وکړه د دې زنې د لاندې د هغه د ګیرې نه ماله لږ ویښته کنچي که او راوړه زه بل له پسې دم درود وکړم داسې به چې بیا باړو ستا نه د بل چا نوم هم نه علي. ښځې وي دغه خره چې په ټایم دې راته وي دا څه خبره ده اوس به دې ویښته راوړمه سړیا په ټایم دې راته وي که خبره به ډېره لرې رسېدلې او بیا به مې سي چل کا
دلته کې غلام لاړو سړي ته یې وی تا ته پته ده؟ وی نه که نه ولې؟ ستا د ښځې خو د بل چا سره غلط تعلقات دي. غلی شه دا دې څه وي؟ زما په خوله یقین نه کوې خو ستا وجلو ته یې چل جوړ کړی تا د مخې نه لر کوي. تا د مخې نه لر کړي که نه بیا به درته هغې نه پته ولګي. خو ما درته ویو زه خبر شوم چې نن شپه درته چل جوړ کړی وجنې دي او که زما په خوله دې یقین نه کېږي نو بس ځان ساته نو ځان ساته پته به ته ولګي. که اوده شوې نو سر به یې نه جدا کړی وی ښه صحیح ده. نو شپه شوه سړی سملاستو خوب ولې چېرته ورځي یاره ده ورسره کېدای شي نن شپه مې ښځه ووجني. دلته ښځې ته ویلي وي د هغې د ګیرې نه ماله یو 2-3 ډکې ویښته راوړه. سړي د خوب نه ورته خو هسې مصنوعي ځان اوده کو او خراټې شروع کړي خرلاړې شروع کړو چې لکه زه اوده شوی یم. ښځه پوه شوه چې زه خاوند خو مې اوده شوی دی اوس پې د ګیرې نه یو 3 ویښته کنچي کومه دی به پرې راله دم درود وکړي خاوند مې به رانه بل چېرته نه ځي. بیا ښځې چاړه واغسته او د سړي په مرۍ سره کېښوده چې ویښته کټ کړي. سړی پرې راویښ شوی ښه ما خو ټوکې ټوکې ګڼلي تا خو رښتیا زما په مرۍ چاړه کېښوده. خبره خو جو رښتیا ده. راپاسېد په هغې چاړه باندې ښځه حلاله کړه. ښځه ډایرکټ حلاله کړه. د ښځې رونه خبر شو راورسېدل دلته یې راورسېده سړی حلال کړو. ها تر دې پورې چې 50-60 مړي پکې وشو. د څه د وجې نه؟ د چغلۍ د وجې نه. د څه د وجې نه؟ د چغلۍ د وجې نه. ولې په شریعت کې دې ته ګناه کبیره وایي؟ څومره لوی فساد ترېنه جوړ شو څومره لوی نقصان ترېنه جوړ شو د یوې چغلۍ کولو د وجې نه. نو دا خبره یاد وساتئ د چغلۍ نه د غیبت نه خپله معاشره به مونږ ټول فاکو. د دوو تنو په منځ کې د محبت د الفت د ورورولۍ خبره به کوو دا نه چې مونږ د هغې په منځ کې د بدۍ او د جګړې خبره وکړو. ور حدیث مبارک کې راځي یو څو ځایونو کې دروغ ویل دا ګناه نه دی بلکې ثواب دی. یو هغه ځای چې د دوو تنو په منځ کې ته روغه کوې دغلته دروغ ووایي یو فریق پسې لاړ شي ګوره هغه ستا متعلق دومره ښې خبرې کوي چې زما خو ته پړه کې هېڅ نشته دی زما خو ورور دی خو بس د ده را سره نه لګي. حالانکې ته چې لاړې هغه ورته 2-3 خولې کنځلوم وکړو زه د ده سره روغه کوم او ته چې رالې تا څه وي مړه هغه خو ستا صفت کوي. دلته بل فریق ته دې وي هغه خو ستا صفت کوي. اوس هغه صفت د هغوی یو بل نه دی کړی بلکې د یو بل بد وایي ته وایي د یو بل څه کوي هغه ستا صفت کوي بل ته وایي ستا صفت کوي. دې دپاره دې په منځ کې څه راشي جوړ راشي. دغه دروغ ویل ګناه نه دی بلکې ثواب لري چې کله د دوو مسلمانانو په منځ کې ستا جوړ مقصود وي. دا یاد وساتئ. ګورئ نو د دوو په مسلمانانو په منځ کې تفریقه جوړول جدایي جوړول دا دومره لوی ګناه هم لري. ګورئ یاد وساتئ د دې ګناه نه دی الله تبارک وتعالی مونږ ټول وساتي. نو دا 2 قسمه ګناهونه دي. یو دروغ نم ځان ساتل فکار دی. دروغ نم حدیث مبارک کې راځي څوک چې دروغ وایي د ده د خولې نه داسې بدبویي شروع شي که نه چې د ده سره کمې فرشتې وي هغه ترې نه سیټ شي د ده نه سیټ شي چې کله دی دروغ وایي. نو دا یو څو خبرې هغه اورېدلې شوي خبرې چې د هر چا نه یو خبر اورې ته بل ته کوې هلکه پلان کې خو داسې وي هلکه پلان کې خو داسې وي هلکه پلان کې خو سودخور دی هلکه پلان کې خو زناکار دی هلکه پلان کې دا دی چا وي بس ما اورېدلي دي. نو ما یاد وساته ګورې کو هغه زنا کړې وي او تا بل ته وي چې هغه زناکار دی هغه دومره ګناهګار نه و چې څومره ته ګناهګار یې. هغه سود کړی دی یا نه دی کړی خو تا بل ته وي هغه سودخور دی نو هغه دومره نه و ګناهګار چې څومره ته ګناهګار شي څومره ته ګناهګار شوي. نو داسې اورېدلې شوي خبرې دا زه ځان نه کوم دا ټولې د شریعت خبرې دي. الله تبارک وتعالی دې موږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.